خزه چې کومه ده دا طالبه ده او خاوند طالب دی دواړه په یو کتاب کې بحث کوي لګیا دي نو دا کتاب د زنانو ویلو او خاوند دی اواز راکوي خاوند دی نو ویلې نو زما محترمو دا زنانه دا خزه په دې کتاب کې تکړه وا خو خاوند کمزور یو وجه سوا هغه غریب دا کتاب ویلې نو دا خاوند د خپل خزه ته وی دا سکار دی زب پاکستان ته ځم او په پاکستان کې شب قدر علاقه کې کانګړې پنوم سره یو کله یادېږي او هغه کې یو مسجد دی مشر اخون پنوم سره مشر اخون هغه په دې کتاب کې ډیر ماهر دی زب دا کتاب د هغه مشر اخون نویم او بیا به راځم او بیا به تاسو سره په دې کتاب کې مناظره کوم بحث وکوم زما محترم هغه خزه وتوي طالبه وتوي ټیک دا هغه طالب د افغانستان نه روان شو پاکستان ته راغی چرته راغی پاکستان ته راغی د یو کتاب زده کولو د پاره څومره سفر وکړو پاکستان ته راغی مشر اخون سره په جماعت کې دی رشو مخکې په دې جماعتونو کې د طالبان چې کوم دی د یو ملک نو د یو زین او د بل زین براغلیو او ترسو پورې به علم نو حاصل کړي واپس به کور ته نتلو دا طالب راغی مشر اخون سره په جماعت کې دی رشو زما محترمو کتاب وی اچانک بیمار شو د بیماری څه پته لګي الله اکبر او داسې بیمار شو چې بیماری زیاتې ده زما محترمو په دې بیماری کې هغه نوجوان وفات شو الله اکبر الته ښځه په انتظار کې ده زما خاوند پاکستان ته د کتاب د زده کولو د پاره تللی دی او زما خاوند به کتاب زده کوي واپس به راځي او خاوند یې دلته وفات شوی دی الله اکبر وایي چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاهجهان نه شولو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای رحمانه مرګ د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو مرګ د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو نوجوان وفات شو خزه په انتظار کې دا التنا قافلې والا هندوستان ته تلو هغې له یو کاغذ ورکو زما محترمو په هغې ولیکه وایي د کانګړې مشره اخونه زما اشنا ته کتاب خلاص که چې راځي نه سی پی ولیکه وایي د کانګړې مشره اخونه زما اشنا ته کتاب خلاص که چې راځي نه هغه خط کانګړې ته راورسېدو مشر اخون ته میلاو شو مشر اخون چې کله هغه خط پړاو کو خې ورته وجړل چې ستا خاوند خو وفات شوی دی هغه کاغذ په بل سیډې ورته ولیکه د کاغذ په بل سیډې ورته ولیکه وایي په اشنا دې بوټي زرغونه شو او ته یې په تمه یې چې بېرته به راځي نه په اشنا دې بوټي زرغونه شو او ته یې په تمه یې چې بېرته به راځي نه قافلې والا ولې ورکو او زما عزتمندو هغه زنانه ته دغه خط ورسولو چې کله هغه زنانه پوه شوله چې خاوند خو مې وفات شوی دی الله اکبر ښې وژړل او د زړه د درد نه یو شعر بل ویلی وایي زما اشنا دې بندیوان کو دربار دې بند شه د کانګړې مشره اخونه زما اشنا دې بندیوان کو دربار دې بند شه د کانګړې مشره اخونه او هغه ځای نه را روانه شوه د یو قافلې والا او سره شوله پاکستان ته راله او پاکستان کې زما محترم و شب قدر علاقه کانګړې په نوم سره چې دا کم کلی یادېږي دلته خاوند دفن دی زما محترم راله او د خاوند قبر ته ودرېده او ښې وجړل او یو چغې ووهله او را پرېوته انا لله و انا الیه راجعون